صدر محترم اور زما محترم و مشران و کشران ما نمخ کے زمون محترم ملما په توحید باندې چې کوم بیان ستاسو په مخ کې وکړو اللہ تعالیٰ دے آغی تا جزائے خیر ورکی او اللہ دیو کی چې تاسو ټول په پوښوي داغی د تقریر لب لباب داو چې په دې کائنات کې مؤثر حقیقی چې د هغه په عرش کې د خدای ذات په دې ځمکه چې څه فیصله کیږي نو دا د الله په مرضا کې او چې څه کیږي نو خدای بنده یې نشي که بنده کولای شوی نو ستاسو تجربه وشو په پاکستان کې هر یو چې راغلی دی نو در سره وعدې څه کړي دي او بیا یې رستو نتیجې څه راوړي تاسو د خدای اسره پرېښې ده او د بنده اسره م اختیار کړې ده نو نتیجه م دا شوه چې خدای په شرمونو مو شرمولی او د چینو په ځای چې دی امریکنی سرس کوي نو سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کما تکونون یؤمر علیکم څنګه چې تاسو یې داسې به در باندې حکومت راځي څنګه چې یې یو ښځه وه چې واده شوه نو د میړه یې پوزه نه وه نو خلکو وی چای ہے د دې زلمی خو پوزه نشته ښځو ورته وی چې شور ډېر مه کوئ جینۍ هم په یو سترګه ړنده ده نو مونږه ړندو لا بې پوزې میړه همیشه میلاوي د هغې وجه څه ده د هغې وجه دا ده چې تاسو د خدای اسره پرېښې ده او بنده مسره کړه د دې تقریر په تایید کې یو روند خیر غوښته قرآن یادو بازار کې ګرځي د ماشوم په اوږه یې لاس ایښی دی او خیر غواړي بادشاہ پې پېښ شو ماشوم ورته وایي دا حافظي صاحب دی خیر غواړي وی څنګه حافظي دی وی جی قرآن ام یاد دی وی د قرآن یاد دی او خیر غواړي قرآن یاد دی او د خیر غواړي وی دې څه یو حوالات کې واچو وی نیو حوالات کې واچو چې حوالات کې واچولو د شپې ورته بادشاه راغی یو کاڼی راوړ ورته حافظي صاحب ویلې ها ویلو کتر سهار پورې دې دا کاڼی د سرو زرو کړی نه نو سبا به درنه سر قلم کوم سر به درنه پرېږدم پخواني بادشاهان خو داسې تخریبکاروں کو تخریبکار سزا سے نہیں بچے تخریبکار سزا سے نہیں بچے لس کاله وشو چې د قوم بچی کباب شو د قوم لاسونه کباب شو کورونه یې وران شو تخریبکار څه شو تخریبکار سزا سے نہیں بچیں گے سعودی عرب
اوملیدو د سعودي عرب ایمان اوملیدو او د خپلو نرخزیانو ایمان مو ولید. تخریبکار سزا سے نہیں بچیں گے. آج سعودی عرب یو دھماکہ وکړه د 1400 کسانو نه سرونه قلم او بیا فرین داغي په انټيليجنس داغي په سی آی ڈی داغي په انکوائری افسران افری داسې کې سړي راوړي چې دې او هغه بیا اقرار وکړ چې او ممکن نو سرونه ته قلم تقریب کار سزا شي نه بچي دلته خو هغه تقریب کار سزا ورته ملاو نشوه چې کوم تقریب کار ستا کور کې ستا لور ته لاس واچولو ستا ښځې ته لاس واچولو ستا بروی لوټ کړه اوس بل مشن شروع دی ستا په پاکستان شریف بل مشن شروع دی. ماشومان بچی بدی ځای نه تښتېږي دوبۍ او قطر او کویت ته اول ته به هغوی د اوښانو د آسونو په خپو پورې تړي چې هغوی پی نارې کړي هغه اوښ تېزه منډه کړي. دا تجربې به ستا په بچو کې انشاءالله نور به در سره کېږي نور به کېږي نور به کېږي. تاسو به د ځان تماشې وکړئ والله که نه لور ټینګه کړي نه والله که زامن ټینګ کړي نه والله که ځان نور به در سره وجه څه ده چې تاسو خدای پرېږدئ بنده نصره کړی نن 4 میاشتې وشوې چې هغه بالا ماڼۍ کې اوبه نشته 4 میاشتې د بجلیګر ملا غوندې سړی په جومات کې اوبه نشته 4 میاشتې چې بجلیګر ملا شور مچولی شي چغې موالی شي اس نه مس کې څوک نه 4 میاشتې څه شو هغه بمبړان او هغه رامبړان چا په دې کوڅو کې به ګرځېده بمبړان څه اوس راشي زموږ کور ته ښځې راځي جامې راوړي چې اوبه راکړئ زم ډېر شکر رحمان بابا ډاکټر ته ورغی بیمار نبض یې ولیده ورته ویل تا ته د عشق بیماري ده توبه وباسه نو جوړ به شي ویل زه توبه وباسه را روان دی او په خپل تصور کې خپل محبوب سره مخاطبه کوي چې ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بدتر وی ستا په عشق کې طبیب وایي ما رحمان تا خبرداوی چې د حال تر دا بدتر وی ستا په عشق کې ډاکټر راته وی چې خدای دې نورم بیمار کا ځکه چې ته عشق نه توبه نه وباسې. عزیزانو عرض مې دا چې د یو خدای بندگان شي دا دنیا به ټوله تاسو پسې منډې چې د یو خدای بندگان شي. ستاسو نن دار یو سړي 360 خدایان دار یو ښځه د ده خدای ده زوی د ده خدای دی لور د ده خدای دی منبر د ده خدای دی کونسلر د ده خدای دی دار یو سړي 360 خدای سب خلی چنگی نیولی مونږ څه کار دی چې خلی چنگی چاته کمیټه افسران دي ته خلی چې دا چواریانو جمعداران کې
ورشي تاسو د ځان تماشې دي وزیرانو ته وکړو او شرمېدلو. ورشي دا 15,000 وزیران اوس صوبه سرحد نه دی، وزیرستان شو. دغې ته وګورئ تاسو. خلیم ورته وازي اوس که بالا ماڼۍ ته راغلې ما تاسو کتلي یې خفه کېږئ ما هر ځل ما نه دې تقریر کې دا بالا ماڼۍ خیل خفه کېږي. خدای همداسې خفه کړه چې چېرې خفه نه یې. ما لیدلي دې ځای ته راغلی تاسو ځان ورته کتلی څه ټوکری ټوکری ورته کېږي. دا زما ایمان دی والله العظیم چې ترغه د پاکستان د وزیر مخزو نه ګورم چې تر څو د پاکستان قانون قرآن شوی دی. بے غیرتو تاسو څه لپاره وکړه جی جمپړی د اصلي د کیبل جی دلته بنګال لګا جی دلته دلال لګا د تندې به مړ شم زه به دې ته ونه وایم چې بمبه ولګوم. د لوږې به مړ شم زه به دې ته ونه وایم چې وړه ارزان کړه. ولې زما څه کار چینی ګرانه ده خدای دې په 1000 روپۍ ټیټا کوي. ډېر شکر چا کړی چا او تاسو یې کړ زمون پیپل پارټي دغه باندې تاسو کړی زه یې رخصي ورپسې ګرځئ هیڅ پاټای پورې بړه نه تړې که د مولیانو ده که د پیرانو ده که د میاګانو ده که د هر چا ړبه په یو خدای پورې کړ. ملا زه درته یم چې هلکه زما حکومت راشي زه به داسې کوم زه به داسې کوم زه غول خورم دروغ وایم. زه به وکړم زه څه شی زه څه شی یم شیخان زه څه شی زه به څه وکړم. زه والله که د یو تبې علاج کولی شم د یو تبې چې تبه مې ونیسي د یو تبې علاج د ځان نشم کولی د یو سرخوږي علاج د ځان نشم کولی زه به د ټول ملک علاج کوم زه به وکړم. دا زه ټکی چې چا ویلی و انجام یې څه شو څه انجام شو 40 کاله په پاکستان کې وګورئ چا چې ویلی دي چې زه تباه شوي زه نه اول یا آخر تو ہی تو څنګه به وایي اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اول یا آخر تو ہی تو ظاہر باطن تو ہی تو اولم تے اخرم تے ظاہرم تے باطنم تے موږ اوس په دې مسله تاسو نه پوهیږئ. په دې علماء متکلمینو کې یو ډله ده چې هغه د هیڅ شي په وجود قایله نه ده. هیڅ فلانه شی نشته فلانه نشته فلانه نشته ته نشته هیڅ موجود نشته. علماء ورپسې راغلي چې دا کائنات دا موجودات دا ته څه وایې هغه ورته کښېنئ بحث وکړئ. لا موجوده هیڅ شی موجود نشته بحث وکړئ. چې ناست دي ورسره په څه شي کې بحث کوي په قرآن کې بحث کوي. قرآن ویلي دي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام
کل من علیها فان، دا سچ په مخدز مکه تاسو ګورئ دا ټول به فنا شي، ټول ختم شي، باقی به څه پاتې؟ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، او صرف ستا د پروردگار ذات به باقی پاتې شي، اور سب فنا. نو علما ورته وایي چې خبره خو ټیک، نو دا اوس وی کوم شی چې سبا به نشته نو د هغې نن تصور د عدم دا جایز دی، کوم شی به چې سبا عدمي کېږي نو د هغې نن تصور د عدم چې دی دا جایز دی. نو عزیزانو هیڅ نشته، مونږ شته یو؟ هېڅ بنګړو بار بنګړو بوجه پرته وه، یو سړي لته ورکړه ترورې څه دي دا؟ ویل بچیه که یو لته دې بله ورکړه هېڅ نشته. تاسو ټول بزرګ خلک یې، ښه خلک ګرځئ ډېر داسې کله مو ټوپایم کږي ایښي په لاره چې روان یې که نه کنجرتوب سره چې روان یې ما ته مو ګورئ دکان کې چې وګوره که وي سی آر چې په اوږه ما ته وګورئ چې دا دی خدای ته دې ووایه که نه چې ما ته څه ووایي بېګا مې وي سی آر وکتل. ته ما ته ووایه چې بجلیګر ملا په ډمانو کې کیني او پکې ناست دي، که دبلې نم غږی خلک به ورته ډم وایي که نه به وایي؟ که په چرسیانو کې کیني که چرس نمس کی خلک به ورته چرسي وایي که نه؟ که شرابیانو کې کینی که شراب نمس کی خلک به ورته شرابي وایي که نه؟ ٹھیک ده. وی سی آر ډمتوب دی، دا ډبلی چې څوک کور ته یوسي که ته ډم نه مې د ډمې بچی یې. که دروغ مې ویلي تاسو ووایئ. ما ته ټلیفونونه کېږي چې ټي وي باندې جی ډېر فحش پروګرام راځي، ډېر فحش پروګرام ټلیفونونه راته کوي، پته نشته چې څوک د ګډې زامنې راته کوي. ما وی چې ما ته هېڅ تکلیف نشته، ما ته نشته، زما کور کې ټي وي نشته، نو زه ګورم هم نه او تکلیف هم راته نشته. ته په غبرګو سترګو ړوند شې چې فحش پروګرام دی نو ګورې ورته ولې؟ تا خدای هلاک کړه. بیا دې نه پس هم ته چېرته ګورې چې په دې ملک کې به په ټي وي ښه پروګرامونه هم چېرته راشي؟ دا تصور هم کولی شئ تاسو؟ ستا ملک وګوره تمام د کنجرتوب ډیپو شو. قدم بیرته وګوره میوزیک سنټر یې دا اجازت چا ورکړی دی؟ ته زما لاس کې ډنډه راواله، زه به هغه د مور بچی وګڼم چې دی ما نه د میوزیک دکان وباسي. قدم بیرته میوزیک سنټر یې دی. میوزیک سنټر څه معنا؟ د ډمتوب مرکز. میوزیک څه ته وایي؟ وایي لکه انګریزی کې ساز معنا یعنی تلاوت خو نه کړه، ساز معنا جوپړای باجې، آرامتوب، کنجرتوب، د خنزیر بچیتوب، ساز دا معنا. میوزیک سنټر قدم بیرته میوزیک سنټر یې دی. دا اجازت چا ورکړی؟ هغه ممبرانو په خپو کې پړي واچوئ او د سپو غوندې په سرک وراکاږئ. کومو ممبرانو به چې تاسو ته وې چې زما اواز به په اسمبلی کې د اسلام دپاره. زه ولې نه ودرېدم الیکشن ته؟ ما ته دا اسمبلی معلومې وې دا کوڅه ډبې. دا پرون چې په اکتابات او په لاهور کې د پنجاب د غویانو په شان په باندې او په حکم سوداګانې پکې وی که نه وي؟ نو تاسو خو بېډبه قوم یئ. که په بل ممبر هم 50 لکه الزام لګولی نو ویل به چې بجلیګر ملا
1 کروڑ واغسته ویلې بم کنه بم ویلې نو ما دا خوب لیدل ما ته وی ته به انا پوز بکیږي مالکانا پوز کېږم او کبه پوز کېږم کوم نه دا قوم ما ته معلومه ما ته پته و چې زه د دې ملک اسلامي خدمت نشم نه قدم بیرته میوزیک سنټر بیا وګورئ د حکومت دا سی ډي والا د دې جلسې دا خبرې په غور نوٹ کړي چې ویډیو گیم دا د چا ایجاد دی دا د انګريز ایجاد دی کنه نن قدم بیرته د ویډیو گیم دکانونه دي او الک وی او د مور خختک خرڅي او پیسې وروړي او ویډیو گیم پی ګوري قدم بیرته بیا سینماګانې وګوره هغه ورځ ډي سي پېښور سره د سینماګانو والاو میټینګو سینماګانو والاو وی چې زمونږ ریټ کم دی دا ریټ لږ زیاتول پکار ریټ کم چې په زور نه وی یاره دي دا خبرې به بیا وکمال کوي نه ما مخکې ولې ویسې دي دا ریټونو میټونو خبره مال په تورو خاورو ماړه شي او سینماګانو والاو تورې خاورې وخورئ خدای هم هلاک کا او خدای هم په فالجو والے کا لا ماړه نه وي چې اوس هم ریټ کم دی هغې له څوک دي خو دا ټول د سوټمارې زامن ځکه مالدارو خو ویسیارونه او سینماګانې کور کې ځان ته جوړې کړي دا د شاخای تاخای زامن ځي ولا دا رامیان بغلې کوي او سینما له به ټکټ پیدا کوي نو ته ماته ووایه په دې ملک کې د سینما ضرورت څه دی شته سینما روټۍ ده کټ دی ښوروا ده ترکاري ده هوایي جهاز دی ایټم بم دی ټینک دی توپه ده سینما څه شی دی د لعنت مرکز دی د سینما وجود په دې ملک کې پرېښو پکار نه ټول قوم بې حیا شو کنه بیا ورشئ فحش فلمونه بربند په شمع سینما کې چلیږي شمع اے شمع تیرے جلووں کی قسم جلتے ہی رہیں گے پروانے فوج خلق ماته ټلیفونونه کوي چې دا براوفات کې سینماګانې بندول پکار ما ورته زما څه کار دی چې زه ووایم چې براوفات کې سینما بند کړي زما څه کار دا حکومت په سترګو ړوند دی د محرم د خاطره چې شیعو نه یېرېدی نو سینماګانې بند وي د شیعو مشر څوک دی امام حسین و امام حسن دی ٹھیک ده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت حسنین نیکه نه دی نو قدم وسو د شهادت د احترام نه سینما بندول پکار دی نو د نیکه د احترام نه سینما نه دی بندول پکار ها جی پکار دی نو زما عزیزانو دا حکومت ته پکار ما غوړه د سسپی ته وی مال ما خپل فرض ادا کړ تا ته وایم چې باراوفات کې نور کال خو نه شي بندول ستاسو ټیکسونه خرابي ٹھیک ده جی د باراوفات کې 12 ورځې سینما بند کړ او کني واوره ارشاد چې ارش په جلسه کې به مقرر پوهه او د دې حکومت پر توګ به وباسي چې تر څو پورې سینماګانې بند کړي ارش او کني سبا دی بند په 12 شپه به زما تقریر په قصه خانه کې مړه کستاسو خزه ما پرې خو نه زبر سړی نعره تکبیر نعره تکبیر شابن بچو کنور څه نه نو
خلا خورانه چاوړې نه ده پرېږدم نه یا به سبا نه بندوي دا زمون جلسه کې سی ډي بمی انټيليجنس بمی پولیس افسران بمی دا رپورټ سبا د دوی په میس پکار دی چې مبارفات کې سینما مکړه او کلی زمون طبیعت د فساد نه دی طبیعت هم نه دی کلی داسې کولای شو چې سبا ولا یو دوه لکه خلک راوغواړم او دا سینماګانې ولا په کپاره مړې کړم داسې کولای شو خو زه مجدګر پرېږده غوږ کېده داسې کولای شو لیکن زما طبیعت فسادي نه دی ما د 42 کاله د پاکستان په تاریخ کې چېرې فساد کړی د خولې ډزې مې کړي دي فساد مې نه دی کولی ورسره شم اوبه مې نشي کړي او په نیولو صرفه کله کړی نیولې هم څو ځله چې جیل ته لاړ شم والله قیدیانو به م راته الواګانې پکول پاری پور جیل کې وو